ما کی سورۃ النمل سے رب داریں ما کی پاخره کی ول سیریکم آیاتی تاسو تبنخ یو خید خد عذابون دی صورت کې داغي او نمونه پیش کړي په واقع د موسی علیه السلام او د فرعون سره. نو مقصد د صورت هغه تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته مؤمنانو ته او بیان د قصې د موسی علیه السلام سره. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه کتاب د چخکار دی یا ښکار کون کې د غوبات لرا نتلو علیک من نبی موسی و فرعون منګلولو پتا باندې بازي خبر د موسی علی السلام او د فرعون بلاقه پرشتیا سره یا د اظهار د حق د پاره لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې ایمان لري د پاره تسلی د قوم چې ایمان لري. ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لوی کلی واپس مکه کې وجعل اهلها شیعا وغرزولیو وسیدون کې د شیعان مختلف ډلې پای کې فرقواریت جوړ کړو. دغه چې کله قوم کې فرقواریتي باچا خپل باچی پاسانه کولې شي یصریف طائفه منهم کمزورې غنلای وړل دوینا په مختلفو خدمتونو سره یذبح ابناهم علی الاول زامن داغي و یستحی نساهم ژوندې پر خودلې جنکې دای انه کان من المفسدين یقینا ده د فساد کوونکو را ونريد ان نغفل عنهم على الذين چمنګ احسان کو پاک آسان باندې صدیفو چي کمزوري غنلې شيو فلار دې پسمګه کې ونجعلهم ائمه من وغرزوایل را مشران د دین ونجعلهم الوارثين من وغرزوایل را مالکان د ملک دغه وطن ونمكن لهم في الارض او منغازي اور کری ته پسمګه کې ونوري فرعون من وخایو فرعون توهامان وهامان تا وجنودهما دای لخرتا منهم د دوی بنی اسرائیلنا ما كانوا يحذرون هغه سوچ دی تیار کولا د دې بنی اسرائیل د لاس نو طاقت څخه چې دی تیار کولا چا باشي غسلی واو حینا الہم موسی او من پسل کی اور زول مور د موسی علی السلام ته انر دعی چې ته اور کو دتا چې کلا پیدا شو پسل کی وت الله اور زولا شدل ته اور کوا فاذا خفت علین کلا چې تویر دی پدبانی چې وس راضی فرعونیان وجری نانا فالقی فی الیمین غرزو دلر پدریاب کی مان صندوق کی غرزو بیا صندوق پدریاب کی غرزو ولا تخافی مریگا نت قتل بانی ولا تحزنی مغم جن کې د پجدای بانی لا تخافی بقتله ولا تحزنی بفراقه ان رادو الیک یقینا منگا واپس کون کیو دلر تاتا وجعلوا من المرسلین وغرزون کیو دلر د پیغمبرانو نا بسایب کیو ورزاو دریاب کی فالتقطه آل فرعون راوچت کا غلرا خاندان د فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا د پاره چې شي دوی لره دشمن وحزنا او غم ځان غم راچت کو ځان دشمن راچت. ان فرعون یقینا فرعون وهامان وجنودهما دین اخکری کانوا خاطئین ودیو خطاکار یو ماندار دیو غټ خطاکار ومن غټ ګناګاران مشرکان کافرانو یدا من دیو خطا کیدون کی پر او چتول دغه صندوق کې خطا شول کنه ځان دشمن را اوچت. وقالت امراه فرعون اویل خزر فرعون قرۃ عین لی ولک یخوای دستر گزما د استاد لا تقتلوا موجنه دلران د فرعون چې کوم خزه واسیا مسلمان شي ورس رضی الله عنها دا غیر موسی علیہ السلام معصوم دی کنه غي وسمینه پیدا شو هغه معنی واقع شو فرعون تل قتل نه کی ګوري عسى ينفعنا امید چې موږ ته پیدا راکی او نتخذه ولدا یا بونی سدل رب زیتو بانی دای بچی نه کړي فرعون بچی نه کېدم وهم لا يشرون دین پویدل دي ته پتنو وجدا بسکه رستم واسمع فؤاد موسی فارغا او وګر زیتو زړه د مور د موسی علی السلام فارغن خالد صبر نام نشوټینګ دې بچی دې کنه تل فرعون په کور کې صبر نه خارش ان کادت لتبدی بی یقینا قریب وا چخکار کړي وې دغه حال لولا ربطنا على قلبیا کچت من کلکوال نه ورا وصل دې پزله باندې قریب وا چې ویلی وشدا وسما زوی دې الله یې موږ له لک لتكون من المؤمنین دې د پاره چې شي یقین کوونکو نه د الله په وعده باندې
وقالت اختي اویلی دی لیوختی خور ته موسی علیہ السلام ته قصی ور پسې لاړه شپته پسې هغه ذکر دریابته ور ځاو ایت ویل ز پسې ولتا چې کم زته زیدا فبصرت بی ان جنوب نو ویلی دا غلرا دلرینا لرینه وته قتل وهم لا شرون دین پویدل دی ته پته نو چې دار موسی علیہ السلام خور دا وحرمنا علی المراضع امن بنکړی په د باندې ته ورکون کی زنانا من قبل د مخکنا ول الله د موسی علیہ السلام د مو سواده کړي زبې ته واپس کوم نو زنانه داغي تین او داغي سینې ناغستلې بدا خور د موسی علیہ السلام ورلا زنانه براتلې او د چا سینې ناغستل دی وتویل فقالت ویل دی هل ادلکم آیا زونه خیم تاسو تعالی اهل بیت یو کورن یکفلون او چې پالن بقید دو لکم تاسو لپاره وهم لو ناصحون اید لپاره خیر خوان دي فرددنا الى امي نمنګ واپس کدل را خپل مورتا فرددنا من واپس کدل الى امي خپل مورتا کې تقرعين وادر پر چیخ سترګدای ولا تحزن غم جرنشي ولتعلم ودد پر چې دا پويشي ان وعد الله حق شيقن وعد الله رښتینی ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر به کې نه پوي د فرعون او د حامان دوړ ته زمير راځي کول ځکه صحیح دی دا وزیر چې کمینال پارب سي اختیارات دي کنه دا لخرې خيواز ر بادشاہ نه دی وزیر می کنه صدا غسر ور سره یو غټ چې کمی غټ اختیارات هغه بادشاہ سره ور سره لاندې وزیران د اسره اختیارات د لخر ور صحیح کنه یواز خو بادشاہ سټول نه دوړ د زمير راځي کول هغه صحیح دی فرعون دا حامان چې د فرعون دا وزیر دی زکو سبار بار ذکر کی دوړ غټ کافرانه یو بادشاہ دی ولی وزیر دی ولما بلغ شد ور کل شد ورسه خپل ځوانه تا واستوا برابر شو د عقل اتینا حکما منور کلا ته پخې خبري و علما او علم د دین حکم مراد پخې خبري حکم سیاسی علم مراد د علم دینی وکذالک نزل المحسنین ودارنګ من بدل ور کو نیکانو ته ودخل المدینه د داخل شو خارتا على حين غفلت من علیا په وخت غفلت کې د اوسیدونکو داینا د یاد غربي ټیم دی غربي ټیم کې خلک ای پراتی ودی او یاد ما خام نروس ټیم دی د بر سیام خلکو سره کې ناسته پاسې دنه ځان لبو خو دې خار ته به کله کله راوته دا ټیم کې لا پیغمبر شوی نه دی کنه روس ته پیغمبر کی ودخل المدینه داخل شخار تعالی حين غفلت من علیا په وخت غفلت کې د وسینون کې داینا فوجد فی رجلین بیا منتلی پای کې دو سړی یقتتلان چې جګړه کولا هاذا من شیاتی دا یو دړلې د نو د یو اسرایلی دی وهذا من عدوی او دا بل دشمن د نه دی فرعونی دی قبطی عام مفسرین ذکر کوي چې اپ د باندې سپیټه وړ دا قبطی را لګیدل د اسرایلی تیل شاوز مارا پیټه ویسل فرعون دربار ته هغه نشوړلې هغه درونو او د کمزور یو فاستغاثه الذي مدد طلب کړه د ناقص من شیاتی چې د ډلې د دنو علی الذي په مقابل لاکس کی منادوی چې دشمن د دنو او تل راش موسی علیہ السلام اخلاص می کتیا سلام نه پریدي فوکزو موسی د کمزور مدد خبر چا لازم دی کنه موسی علیہ السلام راغی نو یوسفوا فوکزو موسی نو په موقع باندې واغ موسی علیہ السلام یوسکی وا فقضى علی نکاری ختم کدا فیصله په وکړه د مرګ منکاری له ختم کو اسمرش قال ویل موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا د عمل شیطان نه دی نو مثال کارو کو ته شیطان ته نسبت زکو کو شیطان خوشاله شو چې دشمنی مور پیدا کړه ان وعدو مضل مبین یقینا دا دشمن دی گمراه کون کې ښکارا قال ویل رب رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړي په خپل ځان باندې زته مو کو زته دار چې کور قتل مو کو صبر راکا فغفر لي ما تبخنو کا بخنه سره پرده روان راوړتا وا فغفر له الله تبخنو کلا مانا پرده بلا ټیم کې راوړتلا انه والغفور الرحیم یقینا الله بخنکم کې مهربان دی قال ویل رب رب زما بما نمت علیا پدیو جاشه تا انسان کو په ما باندې پرده روان راوړتا ولا فلن اكون ظهيرا للمجرمين نه چری باز نشم مدد کوونکې د مجرمانو زباینده کې چرته د مجرمانو مدد کوم د مظلومانو مدد به همیشه د پاره کوم مانه دا خو کار وګنه
فاصبح فی المدینه خائفا یترقب نو دی وګرځید سبال وګرځید په خار کې خائفا شریدون کې یترقب انتظار کاو چې څو خرابانه خبر شي نه دی فاذا الذي استنصروا بالامس ناسفا کس چې مدد طلب کړو دنه پرون یستصرخو بیا وته چغیوالی هغه بیا راوته بیا بل قبطی پیښ شوی دی وسغم پیسه پیټي وړي قال له موسی ولت موسی علیہ السلام دکست ویل انک لغوی مبین یقینا تخام خاصر کا شخکار ہے تم ډیر روان کار نه په مخ راوځي هم راوځه کنه نه چې خلق د باندې پیټي وړي خلق له کار ګوري فلما نراد ان يبتش بالذي وعده لهما نور کلا چې د اراده وکړه ان يبتش چې د راونی سی بالذي کس وعده لهما چا دشمن نه دواړو دی پری گزار نه کوي دی پری صرف رانی سی مخ کی گزار کړه دی پری رانی سی دی لپاره چې بیا چرته منډي شي مؤمن خدای سورې نه دوزل چې چره کی کنه صرف به وسرانی سی موسی علیہ السلام نے په اخر کې د مرد اخرت کې د مرد تپوس کیږي نه ولې کیږي ته دا کافرانو فرعونیانو ایو قتل بکارو کنه خدا صرف د چې بخنه وختلې د پاره چې پردره باندې راوړتای نو راغي ول ماشومان وجنو دی وسه و دی وجنه د تپوس دنه به تپوس کیو داینه به تپوس نه کی ماشومان چې ول قتل کړی دي فرعون واړه ماشومان قتل کړي ودا خود ټول فرعونیان د مرګ قابلو دا ټیم کې د وس په نه رسیدل فلما نراد انور کله چې اراده وکړه یبتش بالذین چراونی سیا کا سواد الله ما چا دشمن نه دواړو دي قال ول یا موسی علیہ السلام تريد تغواړی ان تقتلنی چې تمامل کې کما قتلت نفسا بالامس لکه سرن چې تا وجلې او نفس پرون دیال کې دوه تفسیر دی یو تفسیر دا چې موسی علیہ السلام دی پیری هغه اسرائیل رانی سی اول لک سزا ور کوي چې تولی سی بار تراوزی نو هغه خلق کارا کوي پرون سوي چې وجلې هغه شان معاملې کې وجلې ویری ده او یادار چې هغه فرعونی چې کوم قبطی غیر انیونو بس هغه ویری ده او هغه ویل چې را تخکار هغه پرونی سره هم تاوجلې دي نو بس خبر ښکارا شو خبر ورسې د فرعون پارلیمنت ته چې پرونی سره هم تاوجلې دي قال ول یا موسی علیہ السلام اتريد اتغوړ ان تقتلنی چې تما قتل کی کما قتلت نفسا بالامس لکه سرن چې تا وجل یو نفس پرون ان تريد تنغوړ الا ان تكون جبارا فی الارض مگر چې تشی ضرور پسمګه کی او ما تريد تنغوړ ان تكون من المصلحین چې تشری اصلاح کوم ګنا خبر چرته پټیږي ورسېدل فرعون دربار ته الته د موسی علیہ السلام په خلاف کې مشوره شروع ده چې دا قتل ول غواړي یو ملګری ول الله پیدا ک د فرعون په دربار کې هغه په منډه باندې راغی موسی علیہ السلام ته خبر ورک وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى را یو سړی د خکته طرف د خار نه یسا چې منډي والي منډه راغی قال ول یا موسی علیہ السلام ان الملائکه یاتمرون بک یقینا جرګماران مشوره کې استا بارکه لیقتلوک دیر پارچتا قتل کی فخرج نوزا انی لک من الناصحین یقینا زستا د پار د خرخان نیم فخرج منها خائفا دیوت دا زین شریدن کې یترقبو چې انتظار وکاو هجرت شروع وزدا مصر نوزی قال ول ربي ازما ربا نجني اخلاص کی مالرا من القوم الظالمين قوم ظالماننا ولما توجه تلقى مدين اور کله چې د مخ کو طرف د مدین ته هغه طرف ته متوجه مدین طرف ته هجرت کاو قال ويل دا عسى ربي نزه چې زما رب ان يهديني سوا السبيل وبخيمات سيدلار لار متن معلومه دعا کوي الله سيدلار ته وخوا هم د روان دي ولما ورد ما مدین اور کله چې دی ورسید وبو د مدین ته مدین کې ته وبوي یو کیو صرف دقه کی وبو ملاوي دلی بس کې نه ملاوي دلی خلق برات ځان له دی بس کړي او سارو باندې انس کولی ار کله چې دی ورسید وبو د مدین ته وجد علی امه من الناس بیا مندل دای په خوا کې یو جماعت دخل کنا یسقونا چيو بکول خپل ساروی ووجد من دون امراتین او بیا منتلی بل طرف ته داغوینا امراتین دو زنانا تذودان چې من کول خپل ساروی د داخل کو نه سیټ ته دو زنانا بیا منتلی دو جن کوي
ای خپل ساری ور سره غړي بيزي هغه من کول ای براتلی بولو دی ومن کول نه برا پر خوللې موسی علی السلام سه حیران شې دا څنګه بیکار خلک دي زنانه دی اغي لاړو نمبر په وبو کې نه ور کوي لاول ورزي دین معلومات کوي دغه خاله ورغه قال ویل موسی علیہ السلام ما خطبكما صدقار تاسو دې سوال کې دوه خبرې وي یو دا تاسو ولې دا ساری من کوي نه را پرې دی دویم دار چې تاسو څوک نارینه نشته چې ای تاسو له ساری وبکی نایر دوه خبرو جواب نور کړو قال تا ویل له دوالو لا نسقي منګلو وبکو خپل ساروي حتا يسر الرعاء تر دې چې واپس لاړ شي داش پنکیان دی چې کله بر خپل سارو باندې وګوس کې دی واپس لاړ شي کمی وب چې باقی پاد شام بر خپل ساروس کو وا ابونا شیخ کبیر او پلار زمنګ بوډا لډیر زمنګ ورونه نشته یو پلار اندې بوډاغه راتلې نشي بدراغه زری ابو کرا واغسل دی لپاره ساری وبکله فسقالهما نو بیگل لای لپاره ساروی ثم تولى الى الظل ثم تولى بيد پنای سلک الى الظل سوریتا ازرانه تی سونه ویل ګور دا مسافر دی بل وطن راغلی دی وګه شیم دی غریب او زید پنایم نشتری هغه ته هیڅ نه وای دا کامل درجه باندې عمل کوي ثم تولى بيد پنای سلک الى الظل سوریتا دونی سوریان کیناس فقال ويل رب رب زما اني لما انزلت الي من خير فقير اے زما رب یقینا زه غستا چې تیرا لګي ماته من خير د خوراک نه فقير محتاج يم یا لکه خوراک لرا کې نو ست محتاج فجاءت احداهما پدې کې اسنان لاړې وختي لاړې نور کله نا وخت تل کنه دی پری وختي لاړې لار ته تاسو کو څنګه سی وختي را لې هغه وته قصه بیان کړي چې د قشان یو سړی ولتا او اگر هغه موږ ته تاسو کو به موږ د پاره ساریو بکله هغه پلار چې و د دې جن کو هغه خيار سړی نیک سړی واته پته ولګیدله چې دا څوک نیک سړی دی دلته خدا خلق زما مخالف ته هغه تل فورن په سلاړ شو دارا ولې ویل دل بدلور کول پکار دی فجاءت احداهما نرالدیتا رالدتا یوتن پای کی تمشال استحیا ان شروانه پډه حیا بانی چې الله دغه د حیا صفت کړي واقعي چې په حیا براغله وا قالت ول دی نبی ادوکا یقینا زما پلار تا غواړي لیزیکا در پار چې بدل در کیتا تاجر ما سقیت لنا بدل دا سوچ تاس کو وبکول کړي زمنګ د پار د سارو موږ د پار دی ساریو بکړي دای بدل در کوي فلما جاء نار کل چراغ یاتا موسی علیہ السلام بس روان شدای سره فلما جاء نار کل چراغ دا کستا دا کسوک دی اکثر مفسرین وی دار شعیب علیہ السلام مدین کې اوسېدو خو شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکلی هغه دا شعیب علیہ السلام نه شعیب علیہ السلام ډېر مخکې تیر شوی دی بلکې دام یو نیک سړی دی وصلی الله خپويږي فلما جاءوا پسر کل چراغ غتا وقص علیه القصص او بیان کا خپل پورا بیان ټول قصه او توکلا چې د قشان حال زما سره شوی قال ویل کسلا تخف مېریګا نجوت تخلاش من القوم الظالمين د قوم ظالمانو قالت احداهما ویل وتنی بدوی کیم یا بت استاجر و پلارا په مزدوری ونی سدل را دې سره چا مزدوری نه کولا دا نیک سړی خلک مخالفو نو چا وسنو کریم نه کولا بس دا یو ملګری پیداش نه وی تنی بکیل چې پلار مزدوری باندې ونی صدا مزدوری نه هم نشو کولای په مخ وڅارویم سره بار بګورزم دا ګرانه ده ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غرا سوچ تی په مزدوری نسی القوی الامین طاقت ور دی او امانت دار دی مزدور کی دو صفات پکاري کوي یو طاقت بل امانت داری عبد الله ابن عباس نقل لی په دې پلار ته تاسو کو دی جنې نه چې تا ته پتر شي د طاقت ور دی او امانت دار دی هغه وتویل چې طاقت ور خو په دی وجه دی چې کوم اکی باندې بوکونه بلس کسانو رئیس تل دبر غټه بوکوا هغه د یواز رئیس تل و انبیاء الله طاقت ور کړی امانت داری دار چې کله مونږ راتلو نو دی ماته ویل دی موسی علی السلام چې ته ما په شروع سترا دا ته به زمانه مخ کې نه زی ولی چې ته مخ کې زی او په تاسو ما نظر لګي او دا ناروا ته ما په شروع سترا دا لار راته خو چې د سزا د امانت داری دا قال ویل دا هغه پوښ چې دا خو اخر نیک سړی دی وسې مزدوری نه نیسی اوس لور په نکاح ور کوي قال ویل دا انی اريد یقینا زوالم انون کې حقا چې په نکاح در کم تا ته احدبنتیاتین یو د دوه زمانه چې داری
علا پدې شرط باندې انت جرنی چې تب زمانه مزدوری اخلي 8 حججنا تکالا دیاد کې ظاهر معنا دارا تب زمانه مزدوری کې او مزدوری به زمانه اخلي نو پاغي به خپل کور عالم مہر بیا دغه کې جمع کی هغه بدیل ورکی فین اتمم تعشرن کچرتا پورک للس کالا فمن عندکان داستار طرف نه احسان دے وما اريد زنوال من شقاله کا جز سختی وکم پتا باندې ستجدنی زرد چی بیا ومنی مال ر ان شاء الله کچری غواړي الله من الصالحین دنی قانونا قال موسی علیہ السلام ذلك بیني وبینک دا لوز دی ما بین زما کی ما بین ستا کی ايما لا جلینی کم یو د دو نیټونا قضیت چې ما پورکلی فلا عدوان علی نبی زیته ما بانی کته کالین پورکول کلس کالین پورکول والله علی ما نقول وکیل الله په خبرو چې منګي وایو وکیلون ذمہوار دي فلما قضى موسی الجل انوار کله چې پورکل موسی علی السلام نیټه حدیث نه معلومه دار چې الله سکاله تیر کړي وسره وسار بیالی او بوی تخپل حل دیر دا فیده معلومی کی چې خزر خاون تابع ده چې خاون چرته ته خزر بزی پلار نشي منه کوله وسار بیالی بوی تخپل حل آنس من جانب الطور نارا ویلی در طرف د تور غرن نار نور قال لاهلی ویل تخپل حل توم کو سو ایثار شیم انی انست نارا یقین ما اريد ور لعل یاتیکم منا بخبر شاید چې زراولم تاسو داینا بخبر خبر دلاری او جذوتن یاس کروټا من النار د اورنا لعلکم تصلون د پارجتا ځان گرم کئ لار ته ورګه شیونه ویلیا براته څوک لارو خي او کلار راته څوک نه خنس کروټه خبر اولم کنه تاسو گرم بشي فلما تان ورکل چراغی تا دغزیتا نو دی आवाज تو شمن شاطئ الوادي الایمنی د غاړې د وادي د میدان خې طرفنا شاطئ کی غاړتا وادي معنا میدان من شاطئ الوادي الایمن د غاړې د میدان خې طرفنا فی البقعه المبارکه پازمک برکتی کی من الشجره د طرف د ونینا आवाज وته شو आवाज دا ايام موسی چې موسی علی السلام انی ان الله یقینا ذا الله رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات وانا القیاسا کو غرزو خپلامسا فلما را انور کله چې ولید ایلرا تهتز چې خوځې دلم کانها جان گوی کدا نره مارو والله مدبر او غرزې د شاکون کې ولم یعقب رستنه قتل یا موسی علیہ السلام اقبل رام خامخشا ولا تخف مېریګا انک من الامنین یقینا ته دامن والو نتا تامن ملاو دے اسلک یدک فی جیبک داخل کا خپلاس تی خپل گریوان کې بل معجزه ورغی تخرج راوزی با بیضا تکسپن من غیر سوء بغیر څه نقصان نه وادم ملیک جناحک او پیوس کرزان سره جناح خپل مټ من الرهب د وجد یرینا دیو مطلب دا چې کله ربانه روب راتو نو پر اسلام باندې لاس دا پر خپل سیډ باندې ستا روب ختميږي دوی مطلب دا چې کله لاس دا تراو با سیو پړقيږي او د دې پړقا پوج پتا ير راشي بیرته پر گریوان کې داخل کنا رڼا بیا ختميږي فذانک برهانانی نو دا دو مضبوط دلائل مې ربک استاد رب د طرفنا الی فرعون تو ملئ او دا غټانو ته انهم كانوا قوما فاسقين يقينا ديو قوم نافرمان قال موسى عليه السلام رب زمان اني قتلت منهم نفسا يقينا ما وجل يدويني ونفس فاخاف سيريك من يقتلون چې ما بقتل کیم یریګ مالته دشمنی میدا مامن نکلتا واخي هارون وافسو مني لسانا اور زما هارون عليه السلام غړ صفا د زمانه لسان پجبکیم زمانه جبن خلی د غصې د وجنا او هغه زمانه په جبه کې لک سفاره فارسلوا ما يريد ان وليغا زما سره ملګری يصدقني چې زما تصدیق کوي بالکل واضحه ان اخاف يقينا زريق من يكذبون چې ما بدروجن کی قال ویل الله سنشد عضدك زرد چې موږ به مضبوط کستا مټ بیا خي کستا پر اور باندې ونجعل لكما سلطانا من بدر کو تاسو تروب یو ير بدر کو تاسو لروب فلا يصلون اليكم ادي بنشر سید لتا ستا قتل محفوظي موسی عليه السلام نو بیا د فرعونیان اسیره دل فرعون بو پشي شاډر بدمعشي کولا او چې کله مخامخ بشو رنگ به زیړې د بیا
بیااتنا لاړ شئ زموږ په معجزو سره انتما تاسو دواړه ومن اتبعکم الغالبون اما تو چې تاسو تابعداري کړې دی به غالب وي فلما جاءهم پسر کله چراغ دی ته موسی علیہ السلام بیااتنا بینات په معجزو زمونږ ښکارو سره قالوا دل ما هذا الا سحر مفترى نه دا مگر جادو رسان جوړ کړی شوی وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين او موږ نه دی اورېدلې دا خبرې په مشرانو زمونږ اولنو کې وقال موسی علیہ السلام ربي عالم ورب سما خپوي دي بمن جاء بالهدى پاچا باندې چراوړې هدایت لرا بن عندي رترپدانا ومن تكون له عاقبه الدار او پاچا باندې چکیږي دا د پار انجام د کور دا ټول معلومات الله تعالی انه لا يفلح الظالمون يقينا شاندار نشي کامیاب دي ظالمان وقال فرعون یا ایو الملو اے دربار والا اے جرگمارانو ما علمت لکم من الہ غیری ندے معلومات استاسو د پارا من الہ بل الہ غیری ما سوا زمانہ زستاسو صرف الہ بل سوک نشترے فوقل لیا آمان علی الطین نور بل کزما د پارا اے حامان پخٹو بانے دلغا وزیر دے کرا آتی پخٹو بانے اور بل کا مراد تینا خخت جوڑو لی مال خخت جوڑے کا دا رشتیا بغلا نه جوړه سه تلبیس کې په خلکو باندې حق ګډوډ کړي فجعل لي سران جوړ کما د پاره یو بنگلا لعلی اطلع الى اله موسی د دې پاره چې ورخاره شمیلا د موسی علی السلام تعالی سره ورخاره کېږم د مسخره غوندي کوي نور دته شو دومره بنگلې شوړ ولته چې اسمان ته ورسی وانی لا ظن من الكاذبین او یقینا زګمان کوم بد باندې دروژنو نام واستكبر هو وجنوده في الارض اولی وکلا داود د لخ کرو فی الارض پسمکه کی بغیر الحق پنا قصرا وظن دی ګمان کړو نو ملینا لا یرجعون شقنن دی با مونږ تن شي واپس کېدلې فاخذنا مونږ یو دلرا وجنود د لخ کرو لرا فنبذناهم فی الیم امونږ غرزول دی لرا بدریاب کی فانظر نو ګرا کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه ومن غرزول دوی لرا مشران يدعون الى النار چې بلنه کوله ورتا مراتن شرکیات کفریات دي چې سبب د اور دی هغه ته خلق را بلل ويوم القيامه لا ينصرون اپورز قیامت بدی سره مدد نشي کېدلې واتبانهم فی الدنيا لعنتا امن ور پسې ک بدی پسې بدی دنیا کې لعنت ويوم القيامه اپورز قیامت باندې هم من المقبوحين دی وې د بد حالنا دیو بدی بیان کړی شي ولقد اتینا موسی الكتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى او یقینا موږ ورکړی موسی علی السلام د کتاب من بعد ما هلكنا القرون الاولى پس دینا چې موږ هلاک کړی پیړی اول نه بصائر د پار د پوی لناس د خلقو وهدنا هدایت و رحمت لعلهم يتذكرون د پار چې دیو نصیحت والی اوس د نبی صلی الله علیه وسلم رښتینواله ثابتای چې دا قصه دی پورا بیان کړو حالدار شتال تنوي موسی علیہ السلام څخه نوی او قصه صحیح بیان کړه دلیل دی چې پیغمبر الله ته خو دلی وما كنت بجانب الغربي انوي ته په طرف مغربي کې قضینا الی موسی السلام را کله چې موږ سپاره موسی علیہ السلام ته کار د نبوت وما كنت من الشاهدين او تنوي د حاضرونه وسم تول راولې غلي دای وجه ذکر کړي ولکن انشانا قرونا لیکن منګه پیدا کړې پیړۍ فتطاول علیهم العمر نو د تیر شي پای باندې عمرنا هغه باندې عمرونه د تیر شول د الله د لوزونه تیر شول داغه پیړۍ دي چې د عیسی علی السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم په مینس کې شپږ سو کال وکړ پای ګډه پیړۍ تیر شي هغه باندې عمر تیر شړې د الله توحید تیر زکم تراولې غلي وما كنت ثاويا في اهل مدين او نو ته ډیر په مدین والو کې تطلو علیهم چې تعالی سل پای باندې آیات نازم غاتنا من مدین کې تنی پادې شوی چال تر دې خلکو نه تعالی واقعات ذکر کړي غري ولكننا كنا مرسلين لیکن منګ ولېګون کې وما كنت بجانب الطور او نو ته په طرف د تور غر کې نا دینا چې کله منګ आवाज کو موسی علی السلام ته دوباره تورات ورکول لپاره ولكن رحمتا من ربك لیکن من ګرځولې ته رحمت د طرف درستانه ولكن جعلناك رحمتا من ربك لیکن من ګرځولې رحمت د طرف درستانه پیغمبر امکلی لتنذر قوم ما اتوا من نذير
د پاره چیر ورکی یو قوم ته چې نه دی راغلی غي تا څوک ير ورکوونکې من قبل کما مخکستانه لعلهم يتذكرون د پاره دی نصیحت والی ولولا ان تصيبهم مصیبه او کچر تنوي دا خبره چې وبرسیږي دی ته مصیبت بما قدمت ايديهم په سبب دا ګناونو چې مخکې لګلې دی ولاسونو یعنی په دې خلکو کچرت بیا عذاب راغلی وي دی بیا ویل چې موږ ته پیغمبر نو راغلی کدا نه ویل موږ نه را لګلی فیقولون دی بوای ربنا رب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا اے رب ولذین را لګم ته رسول فنتبع آیاتک چې موږ ته به دری کړو استاد آیاتونو ونکون من المؤمنین او موږ شیوه د مؤمنان کدا خبر نه ویل لما ارسلنا کوم نه را لګلی فلما جاء ملاق من عندنا نور کله چراغ دوی ته حق د طرف زمنګنا شغه نبی دی خلکو تراغي قالوا دی لولا اوتیا ولنشي ورکېدل دتا مثل ما اوتیا موسی پشانت دا سوچ ورکلی شي موسی عليه السلام ته موسی عليه السلام ته کوم معجزې ورکلی شي هغه د تول نشي ورکېدل الله په الزامي رد کوي چې تاسو بغیر کوم ایمان راوړل چې اوس په دا ومني اولم یکفروا بما اوتیا موسی من قبلهم ایدی کفر نو کړي پاسبانه جوړ کړی شي موسی عليه السلام تر مخکنا قالو دی ویلی سحرانی دا دو جادوګران دي تظاهرات دی او بل سره مدد کوي دنه مراد یا موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دی بنی اسرائیل داغي مبارک ویلو کنه دا دو جادوګران دی او بل سره مدد کوي یا دنه مراد قران دیودارنګي تورات ته یا ته مراد نبی موسی عليه السلام دی ویل دا دو جادوګران دي موسی عليه السلام او نبی عليه السلام تظاهرات دی او بل سره مدد کوي وقالو دی ویل ان بكل کافرون یقینا منګه پټول باندې کفر کوونکیو نه قران منو نه تورات منو نو چې نه قران منو نه تورات منو تاسو کتاب پیش کړئ کنه من اخر څه شي قلوا تو فاتو بکتاب من عند الله فسراو یو کتاب د الله تعالی طرفنا هو اهدا منهما چاډر هدایت ولې دی دوړو نه اتبعو جزي تابعداري وکمن کنتم صادقین کچری وي تاسو رښتینی بل تاسو کتاب راوړی کنه چې د قران او تورات ډېر هدایت ولې زبې سومنم نتاسو پیش کړو نو زماده منئ فیلم یستجیبوا لك ان کچردی استا خبر او نه منو دلا فعلم نو پوشان نما تبعون اهواهم شیقنا دیو تابعداري کې د خپل خواهشاتو ومن ضل سوډیر گمراه دي ممن اتبع هواهم دا چانه چې تابعداري کړي د خپل خواهشاتو بغیر هدى من الله بغیر سره دلیل نه د الله طرفنا دلیل وسره نشره خواهش تابعداري کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت کوي قوم ظالمانو ته نور زجرونه ور کوي په انکار د قران ولقد وصلنا لهم القول او یقینا منګه پر لپس بیان کړي دوی ته خبر سره قران متپر لپس مسلسل بیان کړي اشکال کې نازل شوی کړه لعلهم يتذكرون د پاره دی نصیحت والی وز دلیل نقلی ذکر کړي د اهل کتابونو په صداقت د قران باندې الذين كساناتهم الكتاب چې موږ ورکړی د کتاب من قبل مخکې د قران هم بيؤمنون هغه په دې کتاب باندې ایمان لري په دې قران باندې و اذا يتلى عليهم کله چې ولسل شپدي باندې اهل کتابو کې خلک ایمان راوړل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه عادی ابن بدا تمیمی داری نو سلمانی فارسی لرکسانو کنه ایمان راوړل وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَكَلَّ چول شي پدی باندې قالوا دی آمنا بی من ایمان راوړې پدی باندې انه الحق من ربنا یقینا دا حق دې د طرف رب زمنګنا انا كنا من قبل مسلمین یقینا منګو مخکې دینه مسلمانان منګو مخکې دا منو دلو چې دا راغله دو اولئک دا کسانی او تو اجر مرتين ورکدل شدوی تر دی واجر مرتين دو کرتا ډبل اجر ته ملوي ولیو تورات منو درې بل قران منو دو بما صبروا پدې وجاج دی صبر کړنه صبر دار چکلک پادشي په ایمان باندې ويدرون بالحسنه السيئه او دیو د فقې پنه کوي سره بدای لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال چې موږ ورکړی دي ته ينفقون خرج کوي نور صفات ذکر کوي د اهل کتاب حق پرستو وایدا سمع اللغو عرضوانو او کلا چې دی ووري به پیدا خبره عرضوانو دی مخړې داینا وقال دی وای لنا اعمالنا زمون پار زمنګ من ندیم ولکم اعمالکم استاس د پار استاس عملون دی سلام علیکم سلام دی پتا سبحانه سلام د جدای
لا نبتغي الجاهلین موږ نه غواړو خبرې کول د جاهلانو سره. یا دوی معنا دا لا نبتغي دین الجاهلین موږ نه غواړو دین د جاهلانو. اوس نبی د تفسیر ور کوي انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولای چاته چې توسه محبت ساتي من هدایت ته نشرا وستله ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کې چاته چې غواړي او هو عالم بالمهتدین او د الله تعالی په دې په هدایت مندونکو باندې. و د مشرکان دغه باطل عذر ذکر کړي او پای باندې رد وقالو دی وای د مشرکان ان نتبع الهدى معك کچری مونږ تابعداریو کو د هدایت ستا سره سامل ګټیا کې نو تخطب من ارضنا مونږ به تختول شو د زمکه زمنګ نام مان به هم څوک دلته پریدي نه کوم ستا تابعداري وکړه مشکلات مونږ ته پیږي. الله پرد کې اولم نمکل لهم حرما امنا آیا مونږ زنه دی ور کړې دوی ته حرمن په حرم کې امنن شامن والدین یجبا الی راول شي هغه ته ثمرات کل شین میوه دار قسم شي هر قسم میوه ترول کی امن مت ملاو دی میوه د ته ملاو دی ول تاسو دا دروغ باندې کوي. یوجبا الی ثمرات کل شین راول شي تا میوه دار قسم شي رزقن د پار د خوراک مل لدنا د طرف زمنګنا مل لدنا د طرف زمنګنا ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر بری کې نه پويږي. اوس تخفیف دنیوی د دنیا عذاب نه اور کوي وکما هلکنا ډېر منغلا کړي من قريتن کلونا بطرت معيشتا چې د حد نو تلی په خپل ژوند کې فتلک مساکنهم دغدای کورونه دی لم تسک من بعد چې وسیدل په کې نکړي شي ورو صداینه الا قليلا مگر لګم وکنا نحن الوارثین موږ واخر مالکان وما كان ربك مهلك القرى وز نبی صلی الله علیه وسلم دا رسالت ثابتයි وما كان ربك مهلك القرى ندي رب تعالی کون کې کړه لرا حتا يبعث فيهم يا رسول تر دې چراولېږي په منځ دای کې پیغمبر مراتنا مکه دا مکه ټوي دنیا منځ دې يتلو عليهم آیاتنا چلولي پدی باندې زم آیاتنا وما كنا مهلك القرى او مغنی والا کون کې کړه لرا الا واهل ظالمون مگر وسیدون کې دای ظالمانو. نو تزهید من الدنیا ذکر کئی دنیا نبی رغبتی وما اوتیتم من شئین فمتاع الحیات الدنیا وزینتها اواج در کلشوی تا صدر قسم شنا فمتاع الحیات الدنیا دا معمولی فیدا دا جن دنیاوی دا وزینتها اڑا اللہ دے وما عند اللہ واسجد اللہ سردی خیر غردی وابقام شدی افلا تاقرون تاسو عقل لرئی افمن وعدنا وعدا حسنا دیگه اس تقابل ذکر کئی د مومن او د مشرک مینس کی افمن وعدنا وعدا حسنا آیا پساسو چې موږ وعده کړی دا سره وعده خستا فهو لاقین د مخامخیدون کې دای سره وعده د جنت کما متانا و متاع الحیات الدنیا پشان تدا چا کېدل شي چې موږ مزي ور کړی آتا د سامان د ژوند دنیوي ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا ودا پورز قیامت باندې من المحضرین نازل کړي شونی پازاب کی و یوم ینادیم او پاور چواز بو کی دیتا فیقولون بو الله ان شرکای الذین چتری شریکان زما کسان کنتم تزعمون چې تاسو داوی کولې قال الذين وایبا کسان حق علیهم القول چې پرشی پای باندې فیصله د عذاب ربنا رب زمنګ هاولای الذين دا کسان دی غوینا چې مونږ مرای ترابلیو اغوینا مونږ مرای ترابلیو کما غوینا څنګه چې مونږ گمراهانو تبرانا الیکا مونږ جدای کار کوتا دا ما کانوا یا نه یعبدون نو دی چې خاص زمنګ عبادت کوو دغه معبودان د عبادت نو برات اعلان کی وقیل دو شرکاکم او ویل شدی خلق تا دی مشرکان تاراو بلی خپل شریکان ایتو سوازو کی کنا فدعوهم نعیب و تاوازو کی فلم یستجیبو لهم نغیب جواب ورنکی دویتا وراء العذاب و دیبوین عذاب بیا بارمان کی لو انهم کانوا یهتدون کاش دی ہدایت مندلیم ویوم ینادیم پاور چواز بو کی دویتا فیقول نو بو اللہ ماذا جبتم المرسلین سجواب ورکړو تاسو پیغمبرانو ته فعمیت علیهم الانباء یومئذ نپټ بپاد شي پدی باندې دلیلنا یومئذ پدا ورځ باندې فهم لا يتسالون دی بات پوسنا نشي کولای دی بلنا یو بل په تاسو نشي کولای ستې غختریم نشي
واستری ورکه توبه تا فاما من تاب نو اچاج توبه وی سلام ایمان راوړو وامن ایمان راوړو عامل صالحا عمل وکړي فاسا یکون من المفلحین یقینا یبدا کسان د کامیابونه وربک یخلق ما یشاء ویختار اور رب ستا پیدا کیا چې وی غواړي ویختار غره کوي ما کان لهم الخيرة نشتری خلق د پاره خپل اختیار دی مخلوق د پاره خپل خو غنشتري سبحان الله پاک د الله لر وتعالى او چدین اما یشرکون دا سنا چې دی شریکان کې د الله سره اس نور درای ذکر کوي په نفی علم الغیب وربک یعلم ما تکن صدورهم اور ابستا پویږي پاسبانه چې پټي سینې د دی و ما یولنون او پاسبانه چې دی ښکار کوي وهو الله دغ الله تعالی دې دغ صفاتونو ول الله دې لا اله الا هو نشتري بل معبود ما سوا دانا لو الحمد فی الاولى والاخره دانا پارستاین دی په دنیا کې او په آخرت کې ولو الحكم او دی الله لپاره اختیار دی ویلې ترجعون او دی الله ته تاسو واپس لشي اوس نور دلایل ذکر کوي د الله په توحید قلوا نبی ارایتم خبر را کایما تین جعل الله علیکم الليل سرمدا کچرته وګرځي الله تعالی پتا صبح نشپا سرمدن همیشه الى یوم القیامت ترز قیامت پوری من الہ بلکم واقدار دے غیر اللہ ما سوا اللہ نا یاتیکم بضیاء شراوڑی تاس سرنا طول عمر شپئی سک برنا تاس سروڑی دا ډیر ګرانا افلا تسمعون آیت سناوری دا دلیل ناوری تاس قلوا نبی ارایتم خبر را کئی مات ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا کچر تو گرزی اللہ پتا سبانی اور سرمدا ہمیشہ الى یوم القیامت ترز قیامت پوری من الہ بلکم واقدار دی غیر اللہ ما سوا اللہ نا یاتیکم بلیل شراوڑی تاسو تشپا تسکنون فی جتاس آرام کوئی پائے گی شپا خود آرام دا پار دا کرنا چی مکمل پا مخبانی ورز وی دا ورزی کار سمر سڑے خوب کی خود شپی خوب دا نشی رسیدلے افلا تبصرون آیتا سنی نہیں ومن رحمتی او دا وجد رحمت پلنا جعل لکم اللیل والنهار گرزولی تاسو دا پارش پا ورز لتسکنو فیم دیر پارچ آرام کوئی پدش پکی ولی تبتغو من فضلی او دیر پارچ طلب کوئی مہربانی داغ پدی ورز کی ولعلکم تشکرون دیر پارچ تا شکر ادا کئی ویوم ینادی مپارچ آواز بو کی دویتا فیقول نبو اللہ ان شرکائی الذین شرطری شرکان زما کسان کنتم تزمون جتا سدائی کولیم ونزعنا من کل امت شہیدا امنگ برا جدا کو داری امتنا شہیدا یو گواہ یو بیان کو ان کے ہر امت یو گواہ برا جدا کو اغسر پیغمبر اب شہادت پیش کی جماعت قوم تا مسئلہ بیان کروا فقلنا منگو تیو دی مشرکان تا ہاتو برہانکم راوڑی دلیل ستاسم فعالمون دی وپوشی ان الحق للہ چیقنن حق دولوحیت خاص اللہ رپار دیں وضل عنهم رک بشر دیون ما کانو یفترون اغدروش دیو جوڑول غز تخویف دنیا ورکی دا یہ نمونہ پیش کی دنیا پرستی پا وجبان خلق حق پریدی نو راشي نمونه ووري کڅوک د دنیا پرستی د وجنه د حق مقابله کوي نو وی دریږي قارون ځان ترا پیات کی ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون د قوم د موسی علی السلام نو ابن کثیر ویری ودا د غره ترزی وای د غریب سړی وای موسی علی السلام ته ویلی چې مال سوالو کو چې الله مال راکی هغه وتلی په خپل غریبۍ باندې بس گزاره کوا ډېر زور لګولې الله ولا مال ورک مالدار شنبی د موسی علی السلام عزت نه برداشت کاو دغه په خلاف کې بیا کار شروع فبغى علی ابن ظلم یو کو پای باندې من د حد نتیر شو په مقابله د موسی علی السلام کې واتینا من الکنوز یم ورکړیو د خزانو نه ما دمر مقدار بانی ان مفاتحه یقرندای کنجانی لتنو خامخادرن ادلی بالعصبتی پیوډل بانی اول القوت چې خاوند طاقت و عصبه ډیت ویل کی چې د الله سنواله تر سلوخت پورې کساری دمر ډلی بسرت داغه د خزانو کنجانی وړلې دمر ډیر زیاته اذ قال له قوم کل چویل د قوم ددم لا تفرح لیمکوان ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله محبت نکي دلوي کوم کو سرا وابتغي فيما تاك الله دار الاخره او طلب کا پاس کې چې درکړي الله تعالی تا کو رستنه په دې مال باندې ځل اخرت وکټا
ولا تنس نصیبک من الدنیا او مې ارکوا خپل ایسره دنیا نه دنیا کې بسانم خرج کوا خپل ایسم مې ارکوا ځان خوراک سکاک په 1000 په اخلا لیکن اصل په آخرت ځان له وګټه واسن نیکی کول خلق سره کما سن الله الیک لک سرنګ چې احسان کړی تا الله تعالی تا سره ولا تبغي الفساد فی الارض یم طلب کو فساد پزمګه کی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله محبت نه کوي فساد کوونکو سره هغه تکبر نورم زیات شو قال ویل انما اوتیت ولا علم عندي یقینا راکله شی ما ته مال لا علم عندي په علم زما باندې زما سره دی دیو مطلب داري چې الله ته پته و چې دې مال مستحق دی زه ته مستحق کار کړم ذکر راکړې دی دوی مطلب ادارې چې دا ما ته لاندې راکړې دا خو ما خپل تجارتی کاروبارونه میکړي د تجارت په امور زخه پویدلم پای باندې زما ښه علم حاصل نو هغه باندې ماته ملاو شوی دی زه په کاروبار خو پویګم تجارت میکړې اولم یعلم دین پویګ ان الله یقینا الله تعالی قد هلك یقینا هلاک کړي من قبل مخردنا من القرون پیړونا من واشد منه قوتا اغسو چاړي سخوردن پتاقت کی واکثر جمع ډی زیات او بجمع کول د مال کې ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نشي کېدل عن ذنوبهم د ګناونو د خلکو بارکی المجرمون د نور مجرمان دیو مجرم د ګناه بارکی د بل مجرم نه تپوس نه کی فخرج على قومي في زينتي دراو تخپل قوم ته فی زینتی په خپل خایس کې خایس سره اسونه دي سبو خان دي وسره غلامان دي مال دي سب جاه جلال دي کراو ته قال الذين ولاكسان يريدون الحیات الدنيا چاغي غوښتو ژوند دنیوي کوم چې په دنیا پرس خوندیو اغي ول یا لیت لنا یا افسوس ته چې زمون د پاره مثل ما او دي قارون فمثل الله سوچ ورکل شي قارون ته انه لذو حد عظیم یقینا دا خامخا خاوندې سلوی دی دنیا پرس خلق دی بالدار ته شي پسخي غونته یار ارمان دی چې د مال موږ سره سوینو د یو غاړې ما سمرا سه خومزه می کړی وینو وقال الذين ولاكسانوا العلم چورک له شی وت علم تورک له شی په سبانی به حقیقت الدنیا د دنیا حقیقت وت معلوم اغي ویلکم هلاک شی ثواب الله بدل الله خیر غردا لمن منا دا چا د پر جی مان راولې او عمل صالحا عمل کړي ولا يلقى الا الصابرون او نشي ور کېدل دا توفیق نشي ور کېدل د دې خبره الا الصابرون مگر صبر نا کوتا یدا معنا دا ولا يلقى نشي ور کېدل دا ثواب د اخرت الا الصابرون مگر صبر نا کوتا فخسفنا به وبدار الارض عام تاریخ ولکلی چې د موسی علی السلام په خلاف کې یو خزر اپور تکلا ای موسی علی السلام بیان کاو نو دې خزي وتی ویل دوله پیسې ور کړې وي چې تبر اپاسي مجلس کې او وي چې تا چې مال کم پیسې را کړې وي د کم بدکاری چې تا ما سکړې ونه دغه پیسې مال را کنه دې لپاره چې وی شرمو دا خبره وکړه موسی علی السلام پوي شناغي وتیل زتاره د الله پنوم قسم درکو موسی علی السلام ډور ريو ربدار انسانو کنه ير پای خضر علاوه شابسي خبرو کا چا د پیسې درکړي هغه گویا شدا مال قارون را کړی دی موسی علی السلام سوال د الله نو کنه الله پر اسمک کی خخ فخسفنا به وبدار الارض نمن خخ کدل را کوړ د دل را پسمک کی فما كان له من فئه ينصرون من دون الله پس نو در پاری وړلا چې مدد کړي د سره من دون الله ما سوا د الله نه وما كان من المنتصرين نو د بدلا سن کنا واصبح الذين تمنوا مكانوا بالامس او ګرځیدلا کسان سبال او ګرځیدا کسان تمنوا مکانو چې ارزوي کولا د مرتبه دا بالامس پرون یقولون ویلی وی کان الله عجیب دا یقینا الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء کولا وی رزق چاله چې غاړي من عبادت خپل بندگانو نام ويقدر تنگي لولا من الله علينا لخسف بنا کچرته انسان نو کړه الله په باندې لخسف بنا نو خامخ به مخخ کړي وي وای کانو لا یفلح الکافرون عجیب دا یقینا شاندار نشي کامیاب دي کافران اوس په دې واقعیت باندې تفریق کوي تلک الدار الاخرته دغه کور سنه دي جنت نجعلها من ورکو لرا للذین کسانتا لا یریدون شن غاړي علوان لوی کول فل ارض پسمکه کې ولا فساد فساد کول
متکبرین دا جنت ته نشي داخله دله حدیث کې براغلی کنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هغه سړی جنت ته نشي داخله دله چې د ذره په مقدار دا پسره کې تکبري وراقبۃ للمتقین واخر انجام د پاره د متقینانو دی اوس بشارت سره توفیفنا من جاء بالحسنه چاچرا تک کو پنه کوي باندې فلو خير من عدل پار وي قردائنا ومن جاء بسيئه او چاچرا تک کو ببدای باندې فلا يذل الذين عملوا السيئات نو سزا نشور کېدل هغه کسانو ته چې عملونه کړی بد الا ما كانوا يعملون مگر دا عملونه چې دی کول نبی ته تسری ور کوي ان الذي يقنا غزاد فرض عليك القران چې فرض کړي پتا باندې قران رسول لراد کیلا مادن خامخا واپس کون کړه تا لر اله مادن زید واپس ایتا دیو مطلب دار چې الله ور جنت ته بوزي ځکه جنت اصل مرکز دی اصل زید انسانانو خو جنت وکړه یا دې مطلب دی کې دار چې واپس کوي بتا لر زید واپس ایت مراد نه مکی زم کړه اذا خلق بتا د مکی نه باز خو بیرته بد الله را ولید ته په طریقې د فتح را او د غلبې سره قر ربي علم من جاء بالهدى او نبی چرو زما خپوی دی پاچا باندې چراوړې هدایت لره ومن هو فی ضلال مبین او پاچا باندې چا په گمراهی کار کړي د نبی صلی الله علیه وسلم رښتینواله ثابتې بیا وما كنت ترجون وی تو چې تا امید ساتم ایل قائل کل کتاب او چې در بکلی شتا د کتاب ستا په خیال کې مدان راتل چې مال بغنی قران راغلیش الا رحمتا من ربک مگر من در کو د وجه د رحمت د طرف ربستانه فلا تکونن ظهیر للکافرین نمکیگا مددگار د پاره د کافرانو ولا يصدنك عن آيات الله او دینړی تعالی هدایتون دلانا بعد انذرت الیک پس دینا چکر نازل کلی شوی تا تا ودو الی ربک برن کو خپل رب طرف ته ولا تکونن من المشرکین او تمکیان مشرکاننا ولا تدم الله الا اخر مر بلد الله سر بللا لا اله الا هو نشتر بل معبود ما سوا دانا كل شيء هالك الا وجه هر یو شی اعلی کیدون کې مگر مخدانا اعلی کی مراد اند الله ذات ته هر شی پنا کیدون کې صرف الله ذات پات کی له الحكم دی الله لپاره اختیار دی الله لپاره فیصله ده ویلی ترجعون دی الله تبتا سو